افغان ځواکونو تخار ولایت کې 50 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. افغان ځواکونو تېره ورځ د خپلو هوایي قواو پر مټ د تخار ولایت په چابي آب ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې برید کړی چې په پایله کې 50 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو د مهمو غړو په شمول 13 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. باید یادونه وشي چې تېره ورځ افغان ځواکونو په ټول هیواد کې د یو شمېر پاکستاني ترهګرو په شمول 152 طالبان وژلي وو. که څه هم افغان حکومت طالبانو ته له اوږدې مودې راهیسې د سولې وړاندیزونه کوي، خو دا ډله لا هم په جګړې سره ټینګار کوي چې هره ورځ د 500 په شاوخوا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړوي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.